په دنیا کې انسانیت بالکل ختم شوی دی. هغه پلار چې د خپلو اولادونو لپاره هر څه کوي، خپل ماشومان رالویوي، غټوي، خواري، تکلیفونه پر ځان وړي، خو نن هغه بې وفا اولاد، هغه کمزوري اولاد، 3 زامنو نن خپل پلار په کراچي ناظم آباد کې وژلی دی، او دغه د جسد دی چې دی په بورې کې وړي، صرف او صرف د الله امتحان دی. دغه زامنو خپل پلار وژلی و، د هغه وروسته په دا بورې کې اچولی و چې دی د کچرې وزۍ ته وړي، په کچره کې غورځوي، خو له بده مرغه د پولیسو لخوا چې کوم چکین سوی و، دغه 3 زامن ونیول سول. بعد کې دا معلومه سوه چې دغه پلار خپلو زامنو وژلی دی. دغه زموږ په نړۍ کې ژوند سو. یو پلار د خپلو زامنو لپاره څه کوي، څومره تکلیفونه وړي، او بیرته هغه زامن راولاړېږي خپل پلار په شهادت باندې رسوي. زموږ په نړۍ کې دغسې ډېرې واقعات پېښ شوي دي، خو دغه نړۍ بې وفا ده، له یو چا سره یې وفا نه ده کړې. نن خپلو زامنو پلار په مدرسه کې په شهادت رسولی. وجه دا ده د معلوماتو مطابق چې دغه زامنو ته پلار ویل چې تاسو تعلیم وکړئ، مدرسه او درس وایست. دغه زامنو مدرسه او درس نه ویل، بیکاره ګرځېدل. بیا پلار دا ورته ویلي و چې تاسو خپل کلي ته ولاړ سئ، هلته خواري او محنت شروع کړئ چې تاسو سبقان نه وایست. پر دغه باندې تاوتریخوالي سره راغلی و چې دغه 3 زامنو خپل پلار په شهادت ورساوی، او بیا په بورې کې اچولی و، په کچره کې غورځوي چې دوی بورې اخیستې وه، پلسو د چکینګ پر مهال باندې چې دوی دا بورې ښکاره کړي چشمې کې راخیستې دي. بیا پر دغه مهال باندې چې په بورې کې وکتل، په بورې کې د پلار جسد پروت و. نو دغه زموږ د نړۍ حالات دي. دنیا دومره بې وفا ده چې خپل اولاد سړي ته په شا نه ورځي.